چرته جمع ولاړه ده او ته راغلې مخکې صف مکمل ډک دی او په وروستو صف کې ته ځان لې آیا تا دغه وروستو صف کې ځان له ودرېدل ستا دپاره جایز دی او که نه دی جایز او که چېرته تا ځان له جمع وکړله په دغه وروستو صف کې آیا دغه جمع وشوله او که نه ده شوې. ګران کتونکو دا ډېره ضروري او ډېره اهمه مسله ده او زما ګمان دا دی چې د نن نه مخکې به دغه مسله ستاسو د غوږونو نه تېره شوې نه وي. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان مسجد ته داخل شي د پاره د جمع او دی وګوري چې اولنی صف چې دی مکمل ډک شوی دی د یو سنډم ډک شوی دی د بل سنډم ډک شوی یعنې مکمل ډک دی او دی په دغه دویم صف کې یوازې دی نو اوس شریعت دا وایي چې ته صبر وکړه تر هغه پورې چې دویم مسلمان راشي او هغه چې کله راشي ته هغه سره په دغه جمع کې دویم صف جوړ کړه. خو که چېرته تا ته دغه اندیشه وي چې تا نه دغه رکات فوت کیږي دغه رکات تا نه درومي او بل مسلمان لا نه دی راغلی نو په دغه صورت کې شریعت دا وایي اصل مسله دا ده چې په مخکې صف کې یو مسلمان لاس نه راکاږه او وروستې ځان سره په دغه دویم صف کې ودروه. خو هغه مسلمان چې هغه ته د دې مسلې پته وي هغه ته د دغې مسلې علم وي او هغه مسلمان خوش اخلاقه وي. خو په نن سبا دور کې خلک د شریعت د مسایلو ورته چې د علم کم دی نو په دا وجه باندې په نن سبا صورتحال کې ته چې د مخکې صف نه یو مسلمان وروستو صف ته شی نشي راښکلی نو ځکه شریعت وایي چې که چېرته مخکې صف مکمل ډک دی بل مسلمان جومات ته نه دی حاضر شوی ته یوازې په دغه دویم صف کې نو ته امام پسې اقتدا وکړه او دغه مونځ وکړه امام پسې ستا دغه مونځ وشلو او ته په دغه ځان له صف ودرېدو باندې چې دی نه ګنهګارېږي. واخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین.